یا پروګرام په دوو موضوعاتو باندې دی. یو نړیوال موضوعات دي چې په هغې کې د امریکا، روسیې او د افغانستان او د سیمې باندې اغیزې، او دوهم د جهادي راپورونه چې تیرې 3 ورځو کې مې نور وړاندې کړي، نن به یې تاسو حضور ته وړاندې کړم. نو بناً ستاسې پوښتنې مې نه دي راخیستي، بیا به هغه د جهادي خبرونه چې کله تکمیل شي بیا به انشاءالله ستاسو پوښتنې هم راواخلو. تاسو خپل پوښتنې را لېږلی شي، زه هغه ګورم، هلته نوټ کوم، بیا چې کله ضرورت دغه شو بیا ځواب ورکوم. او اکثرا دوستانو ته دا خبره هم باید ووایم چې تکراري پوښتنو ځواب نه ورکوم. نو په هغې باندې بیا تاسو دا مه لیکئ زما پوښتنې ته دې ولې ځواب ورنکړه. تاسو کوم پوښتنې ته چې زه تکرار وي او په هغې باندې ما یو یا دوه برنامو کې خبرې کړي، نو هغه بیا زه نه ځوابوم. په دې چې تاسو برنامې نه ګورئ، نو زه ولې یو پوښتنه لس دفعه ځواب کوم. دلته خلک هم ماته وایي چې دا خو تا فرضاً څوک زما برنامې منظمې ګوري، خو بیا وایي چې دا ورور تکرار برنامه ده. نو د لپاره زه دا نشم کولی. صرف نوې پوښتنې، تازه پوښتنې، سیاسي پوښتنې او د ملک او د تاریخ په اقتصاد په سیاسي مسایلو انشاءالله زه ستاسو خدمت کې یم. راځم په نړیوالو خبرونو کې لومړی خبر مهم دا دی چې د روسیې مشر ولادیمیر پوتین تاجکستان ته سفر کړی دی او دا سفر ډېر د ارزښت وړ بلل کېږي. ځینې دا په سیمه ییزو مسایلو پورې تړي، ځینې دا په د داعش مسله ده، د همچنان د تاجکستان روابط د افغانستان سره، د بګرام مسله. خو په ظاهره او په مهمه مسله دا ده چې دا دویم آسیایي ملکونو، یعنی د آسیایي مرکزي د ملکونو دویمه رسمي ناسته ده. دا دویم کنفرانس دی، دویم کال دی چې دوی داسې یو غونډه کوي په نامه د روسیه او مرکزي آسیا. دا په دې نامه باندې دا کنفرانس دی. دې کې دوی په سیاسي مسایلو، اقتصادي مسایلو او امنیتي مسایلو باندې بحث کوي. نو کله چې امنیتي مسایل منځته راځي، حتما د افغانستان مسله، داعش مسله او د بګرام مسله به بحث کیږي، ځکه چې دا دوی دپاره ډېر د اغیزې وړ مسله ده. نو په دې باندې به ضرور بحث کیږي او د متقي کوم خبرې چې هلته په کنفرانس کې کړې وي د ماسکو فارمیټ کې، په هغې باندې به غور کیږي چې د خدامه اطمینان موږ ته راکړی. تاجکستان باید خپل اړیکې د افغانستان سره بهترې کړي، ځکه چې د مخالفینو د اغیزې لاندې دی، د امریکې د بعضې پالیسیګانو د اغیزې لاندې دی. نو روسیه غواړي چې دا د هغې اغیزو نه ووځي او د روسیې تر اغیزو لاندې ووځي. دا د دوی لپاره بهتره ده. بیا په همدغې تاجکستان کې 2 ورځې بعد په 11 د اکتوبر چې یعنی نن 9 دی، 2 ورځې بعد د مشترک المنافعو د سازمان غونډه کیږي. مشترک المنافع ملکونه هغه دي چې پخوا د روسیې په اقمارو کې او د افغانستان د ازادېدلو نه پس هغه د روسیې د اتحاد جماهیر شوروي نه ووتل او آزاد شول، چې هغې کې همدا اسیا میانه ده، ځینې اروپایي ممالک دي، دا دغه دي، دې ته مشترک المنافع مملکتونه وایي. هغې کې بلاروس هم راځي او د لیتوانیا او لیتویا او استونیا او همدارنګې دا پخواني بالکن سټیټ هم چې و، دا د روسیې په اقمارو کې ورته ننوتي و. بیا د منځنۍ اسیا ملکونه ټول په دغې مشترک المنافعو کې راځي. نو د دوی ناسته ده، دغه ناسته کې به دوی په تجارتي مسایلو باندې بحث کوي، په خپل امنیتي مسایلو باندې او د سیمې په مسایلو باندې بحث کوي، چې یو ځل بیا هم د افغانستان مسله، داعش مسله د سیمې لپاره مهمه ده. په دې باندې به دوی اغیزناک بحث کوي او په دې باندې خپل تصامیم نیسي. او بالخصوص د افغانستان په هکله به دوی خپل په منځ کې دا خبره ضرور کوي چې اړیکې باید ورسره ښې شي، څنګه کولی شي د ترهګرۍ د افغانستان سره لاس یو کړي، ترهګرۍ مخه ونیسي، او څنګه کولی شي خپل د امنیتي مسایل افغانستان سره ټینګ کړي، تر څو د امریکې اغیزه دلته کمه شي او د امریکې د راتګ مخنیوی هم وشي. په دې اساس باندې دا سفر دلته ډیر مهم دی او دا خپل تاثیر او اغیزه په سیمه او په افغانستان باندې لري. او د حتما د پوتین په ذهن کې به ځینې داسې دغې او دا مثلا ډېر مهمه ده چې د مشترک المنافع غونډې په نتیجه کې چې دلته دا څومره ملکونه راټولیږي، دوی په منځ کې به 20 داسې اقتصادي امنیتي تړونونه به هم امضا کیږي
چې دا د سیمې لپاره د روابطو لپاره د اشتراک لپاره ډیر زیات مهم او اغیزمن دي. یو مهم ټکی بل چې دلته ذکر شوی دی هغه دا دی چې د دې غواړي چې پس له دغې ناستې نه یو بل سازمان جوړ کړي، یو بل حرکت یا دغه جوړ کړي، غورځنګ جوړ کړي چې د هغه به د همدغې مشترک المنافع ملکونه صرف یو ټکی به پکې اضافه کوي، مشترک المنافع پلس. مشترک المنافع پلس نه به معنی دی چې هغه ملکونه چې پخوا اتحاد جماهیر شوروي کې واغه او بر علاوه نه چې کوم ملکونه غواړي چې دې کې شامل شي، نو هغې کې افغانستان هم کېدی شي شامل شي، هغې کې ایران هم کېدی شي شامل شي، هغې کې فرضاً نور ملکونه هم کېدی شي را شامل شي. او دا یعنی مشترک المنافع ملکونه پلس معنا دا ده چې دا د همدې سیمې ملکونه به په دې اتحادیه کې شاملیږي او د دې دغه اتحاد به وي، دا به اقتصادي، امنیتي او سیاسي او اتحاد به وي او کېدی شي افغانستان په دې غور وکړي او دې کې ورننوځي. دویم مسله زما د ټرمپ ده. ټرمپ ایران او روسیې ته ګواښ کړی دی چې روسیې چون ایران ته د څو خو 15 د تیارو د لیږدولو شروع کړي دي، نو په دې باندې امریکا اوس دغه ده ځکه دا هغه تیاري دي چې دنه اسرائیل ډډه کوي چې په ایران باندې په ډاډه توګه باندې بیا حمله نشي کولی. د هغې F-35 دي، دا څو خو 35 دي، نو دا یو د بل په مقابله کې ودرېږي. نو د ده لپاره دی ګواښ کړی دی که روسیه دې شته ادامه ورکړي او ایران د دې نه د اسلحه اخلي دا معنا لري چې ایران ته وایي ته اسلحه مه اخله چې اسرائیل چې در باندې راځي به که نه، نو څوک خپل مرګ ته خپل لاسونه خپې تړي، نو ایران خو حق لري چې تیاری واخلي. نو امریکا ګواښ کړی دی چې دا به د روسیې او چین د روسیې او د ایران لپاره به دا ښه نه او زموږ شدید عکس العمل سره به دا مخ شي. په عین حال کې د پوټین د هغې اخطار نه د ګواښ نه پس چې امریکې ته یې وکړ چې که تا ټام هاک دغې ته ورکړل یوکراین ته، نو زموږ او تاسو د اړیکې به پرېکړې شي او زما او تا د جګړه به مستقیمه شي، دا به ستا اعلان د جنګ زما په مقابل کې. د دې خبرې نه پس ټرمپ دا خبره کړې ده چې د مخکې له دې نه چې ټام هاک زیلنسکي ته ورکړي، دی به ضرور یو ځلې د زیلنسکي نه پوښتنه وکړي چې آیا دا به په دې میزایلونو څه کوي. نو دا ما دپاره یو سیاسي ټوقه غوندې ښکاره شو، لکه څوک چې ټوقه کوي، ځکه چې دی چې دا ټام هاک میزایلو تصمیم ونیو چې ورکوو، دی دا ورسره وویلې چې دا موږ په دې ورکوو چې د روسیې هغه اساسي مرکزونه او دا په دې ووهل شي تر څو روسیه د اقتصادي لحاظ نه تضعیفه شي. نو چې ته خپله دا تصمیم لري دا ټام هاک دې ته ورکوم چې په دغې ځای باندې ووایي، نو بیا ته پښتنه څنګه کوې او بیا چې ته یې ورکوې نو ښکاره خبر ده چې ته پوهېږې چې دی پې باندې څه کوي، چېرته یې وهي. نو دا ګورئ دا د هغه ټرمپ دغه زه چې کله تاسو چې دا دماغي دغه لږ خلل لري او د لیونتوب یې ښیي چې خبر هم کوي، بیا د خبرې نه ضد و نقیض حالت هم وایي. نو چې ته که زیلنسکي نه پوښتنه هم وکړې، وایي زه زیلنسکي نه به پوښتنه وکړم، بیا به میزایل ورته ورکړم چې دا به په روسیې نه استعمالوي، چې په روسیې استعمال نه کوي، نو بیا چیشته یې ورکوي ورته. خو ښکاره خبر ده دې ته یې ورکوي چې په استعمال یې کړي، نو خو یې څه میوه او چاکلیټ نه دي چې هلته یې وساتي ویې خوري، خو دا خو به یې په استعمالوي به یې که نه. نو دا یو بله مسقلګي او ټوقه ده، خو دا خبرې په دې باندې اوس بېرته راګرځولې دې رقم ته چې زه به اول پوښتنه کوم، ځکه چې دغې پوټین ورته اخطار ورکړی دی. زما بل خبر د متقي صاحب د سفر متعلق دی چې د ماسکو کې دوره کامله شوله او اوس دی هندوستان ته رسېدلی دی او هندوستان کې به یې دا سفر 15 ورځنی او ویل کېږي چې دا سفر به یې د موافقه سفر په دې چې سیاسیون او تحلیلګران دا دغه پیشبیني کوي چې هندوستان کېدی شي افغانستان په رسمیت وپېژني او خپل ډیپلوماتیک اړیکې په لوړه سطحه باندې یوسي. اگر چې بعضې ملکونو ورته ګواښ کړی چې دا باید ونه کړي او ملګرو ملتونو نه باید اجازه واخلي، دا که هندوستان ملګرو ملتونو ته ضرورت نه لري چې اجازه واخلي، دا د هغې خپل داخلي پالیسي مسله ده، خارجي پالیسي مسله ده، که تصمیم نیسي بلکل کولی شي. او دې باندې کې ما په دې 2 کالو نه ویلي که اسلامي امارت وغواړي چې هندوستان راضي کړي او ورسره خبرې وکړي، هندوستان راضي کول او د افغانستان رسمیت پېژندنه دومره ستونزمنده مسله نه ده. هندوستان هغه مملکت دی چې کېدی شي خپل تصمیم ونیسي او د روسیې په تعقیب کې خو بلکل هندوستان په رسمیت پېژندلو کې فکر نه کوم چې کوم
د تذبذب نه کار واخلي. نو هیله دا د امید دا د خدای چې په رسمیت وپېژني، د اړیکو استواري شي. دا د افغانستان لپاره بهتره ده او د هندوستان سره زموږ اړیکه د پاکستان د هر ورځ ګواښ په مقابل کې ډیر ښه دی. او تاسو وکتل چې د ماسکو په فارمیټ کې د صادق خان او د امیر خان متقي ترمنځ خبرې لاندې باندې شولې او په بده لهجه باندې وشولې، په دې چې هغه تهمتونه ویلي او د هغې جواب متقي وویلي. نو د داسې خلکو په مقابل کې چې دا رقم ته منفي رویه کوي او تاسو د غلام په سترګه ګوري، د هندوستان امریکې د هر قدرت سره ملګرتیا دا زموږ په ګټه دی او انشاءالله دا به کیږي. راځم د جهادي خبرونو ته. 4 د اکتوبر بنو ولایت ککی ولسوالۍ خیراګي سیمه کې د پولیسو په پوسته د بمونو الوزولو په ذریعه باندې د پوځي د تانه چې ده، د پولیسو تانه چې ده، دا کاملا له منځه تللې ده او مالي او ځاني تلفات ورته وراوښتي دي. په 4 د اکتوبر جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ د کاغمور په سیمه کې مجاهدینو په سنایپر برید کې یو عسکر وژلی دی. همدارنګه د ساوپ میلې په سیمه کې یو بل برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 4 د اکتوبر جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ مجاهدینو پر پوځ برید وکړ، 2 عسکر وژل شوي دي، یو سارونکي امنیتي کمره هم ویجاړه کړل شوې ده. 4 د اکتوبر مومن ولایت خوی زوبایزو ولسوالۍ بیدمنی مانو کنډو سیمه کې مجاهدینو کمین وه چې زیات مرګ او ژوبله اړولې ده. 4 د اکتوبر پرون په باجوړ ولایت کې سالارزوی ولسوالۍ پر پوځي پوسته د لاسي بمونو برید کې ځاني او مالي تلفات وراوښتي دي. 4 د اکتوبر شمالي وزیرستان سپین موم ولسوالۍ شمیرې سیمه کې پر پوځ سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی، یو بل عسکر ژوبل شوی دی. همدارنګه په 5 د اکتوبر مومن ولایت خویزو بایزو ولسوالۍ د سوران سیمه کې مجاهدینو پر اف سی پوسته د سنایپر په برید کې یو سارونکي کامره ویجاړه کړې ده. 5 د اکتوبر وزیرستان شمالي ګاډیوم ولسوالۍ شکتوی سیمه کې د خوخي پر پوسته د سنایپر په برید کې یو عسکر وژل شوی دی او نور زیات شمیر ټپیان شوي دي. په 5 د اکتوبر وزیرستان جنوبي د دواتوی ولسوالۍ برغاړي سیمه کې مجاهدینو پر پوستې باندې برید وکړ. د اف سی په یو برید کې یو اف سی عسکر وژل شوی دی او 2 نور ژوبل شوي دي. 5 د اکتوبر پرون ورځ لکي مروت نورنګ ولسوالۍ سرای ګمبیلا سیمه کې با استخیل پاټک پر سیرمه د پولیسو باندې برید وشو چې یو پولیس هلاک شوی دی او یو موټر یې له منځه وړل شوی دی. 5 د اکتوبر کوهاټ ولایت د درې ادمخیل ولسوالۍ د نورچیر سیمه کې د پولیسو او د اف سی پر ګډه پوسته برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو عسکر ژوبل شوی دی. په 4 د اکتوبر وزیرستان جنوبي زرمیلن ولسوالۍ د ګلکس په سیمه کې مجاهدینو پر پوځ برید وکړ، یو عسکر وژل شوی دی. 4 د اکتوبر وزیرستان جنوبي زرمیلن ولسوالۍ چینا سیمه مجاهدینو پر پوځ برید کې 2 عسکر وژل شوي دي او مالی او ځاني زیان وراوښتی دی. 4 د اکتوبر وزیرستان جنوبي دیرې غازي خان ولسوالۍ تونسه شریف سیمه پر لاکانی پوسې مجاهدینو برید وکړ چې ځاني او مالی تلفاتو نه علاوه یو امنیتي کامره له منځه وړل شوې ده. 4 د اکتوبر جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د پایې چوک سیمه کې د پوځ نوې تعمیراتي پوستې باندې برید وشو چې په پایله کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. 4 د اکتوبر د اسماعیل خان کلاچي ولسوالۍ ابا شهید سیمه کې مجاهدینو د پوځ پر پوسته سنایپر برید کې لاسي بمونو په ذریعه باندې ځاني او مالی تلفات وراړولي دي او امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. په 4 د اکتوبر وزیرستان جنوبي مکین ولسوالۍ د کاڼي کمر سیمه کې مجاهدینو د برید په ترڅ کې یو امنیتي کامره ویجاړه کړې ده او همدارنګه وای فای سیستم هم له منځه وړی دی. په 4 د اکتوبر جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ کونړۍ سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته برید کې 2 عسکر وژلي دي او ډرون کمره له منځه وړل شوې ده. 4 د اکتوبر شمالي وزیرستان سپینبوم ولسوالۍ اباخیلو سیمه کې پوځ د مجاهدینو پر مرکز برید وکړ. ځوابي حمله کې جګړې 1 ساعت دوام وکړ چې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. 4 د اکتوبر شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ ګوري دانګي سیمه کې د پوځ خلاف کمین ووهل شو، 2 عسکر وژل شوي دي، یو دغه د پولیس او د پوستې نه را روان عسکر 2 عسکر چې د پوستې نه را روانو هغه هم نښه شوي دي او وژل شوي دي. 4 د اکتوبر ټانک ولایت خاص ټانک ولسوالۍ د ګل امام پوستې باندې
مجاهدینو د امن کمیټې نه اربکیان او تکامین وه 6 اربکیان وژل شوي دي. 8 د اکتوبر وزیرستان جنوبي اعظم ورسک ولسوالۍ زالي قوم د سیخیلو سیمه کې پر ځاني تانې باندې یو مامور پولیس کارکونکي صلاح خان د خاټول زوی ژوندی نیولی چې د سیمې مشرانو په زمان بیرته خوشي کړلی شو په دې دغې سره چې دا به دوباره پولیسو سره همکاري نه کوي. 8 د اکتوبر کورمې ولایت ډوګر ولسوالۍ د جوګي په پوځي قرارګاه مجاهدینو یو لوی برید ترسره کړ چې مجاهدینو د RR82 راکټ لانچر، لاسي بمونو، LMG1 او سنایپر په برید کې جګړې ډیر زیات دوام وکړ چې تر ماښامه پورې دوام درلود. 15 عسکر وژل شوي دي، زیات شمیر نور ټپیان دي. د پوځ اکمالاتي کاروان چې د دوی مرستې لپاره روانو د ورکزو ولایت د بازار په سیمه کې یعنی د بریګیډ بازار په سیمه کې د هاوان په بریدونو په نتیجه کې مخه ونیول شوله چې د په نتیجه کې 2 مجاهدین په شهادت رسیدلی دي. دا زمونږ د نن ورځې نړیوال خبرونه او جهادي راپورونه چې تاسو حضور